چې ما سره د جماعت اسلامي دا سټیج د غورځېدو غم شي مې خدای پاکه هغه سټیج ته جوړ نه شو خدای خیر کړ به دغه څو نوي شعرونه به درته ووایم چې په بابړه کې وجلي شهیدا چې په بابړه کې وجلي ظالمانو د وخت چې په بابړه کې وجلي ظالمانو د وخت زه چې د هغو شهیدانو قربانۍ ومانځو او چې پښتانه پکې د ښادې ورځې مخ نه ویني نو په دې خاوره څنګه ورځ د ازادۍ ومانځو مننه چې پښتانه پکې د ښادې ورځې مخ نه ویني نو خو په دې خاوره څنګه ورځ د ازادۍ ومانځي او دغه څو شعرونه نور نه وي چې که د کوزي پښتونخوا که د لغمان دی چې په نوم باندې پښتون دی په ما ګران دی مننه چې که د کوزي پښتونخوا که د لغمان دی چې په نوم باندې پښتون دی په ما ګران دی او دی په خدای که د اجل په نیټه مړي د بابړې غم وجلی باچا خان دی دی په خدای که د اجل په نیټه مړي د بابړې غم وجلی باچا خان دی زه په دواړو خوشحالیږم چې آباد وي که لیمه مې پېښور زړه مې مردان دی او دغه نور څو شعرونه چې منځ کې پکې درس سیوا کېدو له یو ټپکه وه منځ کې پکې درس سیوا کېدو له یو ټپکه وه زه به درته غوږ یم د خپل ستړي ژوند کیسه کوه او چاته هم د سوال د قبلېدلو وخت معلوم نه دی غواړه مې د خدای نه دعاګانې روزانه کوه مننه چې چاته هم د سوال د قبلېدلو وخت معلوم نه دی غواړه مې د خدای نه دعاګانې روزانه کوه او ما که ستا په مینه خپلې سترګې بل ته پورته کړې نو بیا به ګناهګارې مشنا بیا رانه ګیله کوه او کوم ځای کې چې ما ورته اظهار د مینې کړی و ستړی چې د ژونده شي نو هلته کې دمه کوه او زه به وترجان هر وخت ستا په خوا کې نه یم او کله کله خیر دی په یادونو ګزاره کوه مننه چې زه به وترجان هر وخت ستا په خوا کې نه یم کله کله خیر دی په یادونو ګزاره کوه دغه څو شعرونه نور هم چې د انتظار ډیوه مې مړه کړه چې ته نه راتللې د انتظار ډیوه مې مړه کړه چې ته نه راتللې د زړه په کور کې مې تیاره کړه چې ته نه راتللې خپلې بېوسې تنخایۍ او خاموشۍ چې تنګ کړم د ډېره سوخته مې ناره کړه چې ته نه راتللې او ستا د یادونو خاپیري چې رانه ګیر چاپیر شو ورته شروع مې ستا کیسه کړه چې ته نه راتللې یاره په تا چې مې د پړېوړې د زور وس نه لیده جوړ ملامته مې واده کړه چې ته نه راتللې مننه چې یاره په تا چې مې د پړېوړې د زور وس نه لیدو جوړ ملامته مې واده کړه چې ته نه راتللې او د لیوني زړګي قرار له د ثواب په بانا ځان له مې صبر وظیفه کړه چې ته نه راتللې بیا پکې ماله کروندې او د لیوني زړګي قرار له د ثواب په بانا ځان له مې صبر وظیفه کړه چې ته نه راتللې بیا پکې ماله کروندې